زمونږ باباجي سره هم درسونو کې د مشران ته پته ده پیریانو سره پاتې شوي دي د باباجي شاګرد زمونږ ځای ته به راته ډېر به راته دا څو کاله شو ما نه دي لیدلی دا لرې نه به راته هغه ما ته وایي باباجي سره مونږ د پیرانو جومات کې درس ته ناستو نو وایي چې چته به هم دی ته نو وایي ځان سره به یو دوه طالبان به وتلل وایي یو کس ورپسې راغی نو چې کتاب یې ختم کړ نو د یې غوږ کې ورته څه ووې نو وی چې عالمانو تاسو کښېنه زه راځم خو وایي دا غږ یې ونه کړه چې را سره لاړ شي موږ وایي چې د کور کوڅه کې به چېرته ورځي نو وایي په دې کې چې څه وخت تېر شو وایي دغه د باباجي راغی وایي موږ ورته وایي چې چېرته تللی وې وایي راته یې وایي چې زناورو کابل ته تللی وم وایي موږ وایي که ټوقې کوې وایي موږ وایي چې کابل کې دې څه کول وایي راته یې وایي چې دا چې وختي راغی نو دا جني و پیری او دا زما شاګرد دی هغلته د فقې څه مسله راغلې وه نو هغوی سره د هغې هغه مسله ورته معلومه نه وه نو چې کوم زما شاګردان هغوی ورته چې زمونږ مفتي صاحب دی او هغه په دې فقه کې ډېر زیات ماهر دی هغه نه به تپوس کول غواړي بادشاه وي چې لاړ شی رایولې نو چې دی ما پسې راغی نو ما ته یې غوږ کې ووې نو تاسو ته مې ځکه غږونه که چې را سره لاړ شي نو لاړم هغه مسله مې ورته وکړو دا دلته یې راورسولو